مه کوئ لکه یاره مریضان نسته ګر سره دا اوس څه کیسه ده سهار راغلی یم تر اوسه یو مریض نه دی راغلی ښار کې اوسګر د جوړ ګرځي ناجوړه ستله نه که داسې وي بالا به د دواخانې د ګر سره کول پر واچومه څوک نه راځي السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام خیر تفضل ډاکټر وعلیکم السلام په خیر هسې ډاکټر صاحب دا زما مشر ورور دی دا 3 ورځې کېږي چې د نس څخه عذاب دی په کور کې مارېړه نباته هغه شیان چې زما انا په پوهېدل هغه مو ګرد ورکړي پشي پاکټ ګولۍ نه دي پشي پاکټ رنګ پشي مخ پر راغلی دغه مو ورکړله هېڅ فایده نه ورته کوي چې دا اوس څه په سوی دی هېڅ مریضۍ نه رامعلومېږي پخوا خو مو د نباداغ ورکړه دستي به جوړ شو اوس نه سمېږي یو خو اول ستاسې دغه ګناه ده دغه مو ډېره غټه غلطي ده چې خپل پر سر دا ګولیانې ورکوئ مریضانو ته د کار یې وباسي باره نه موږ ته پر دغه حال راوړئ نه موږ باره څه په وکړو نو خو د مخه په سمېدی په دغه شان یا خپل پر سر وروره بیا په ژوند داسې مه کوئ ډاکټر صاحب دا معده مې درد دی دا اوس څنګه کار دی ونه لږ ارام اوسه ډاکټر صاحب دې ګوري دغه ډوډۍ چې په ورځ خوړله څه شي چې وخوړله څه در سوي وه څه شي چې وخوړه چې داسې ویې هغه هم خاص ده خلک یې خوري د هغه مې وخوړه ډوډۍ مې وخوړه خو داسې وه چې نقص سوځلې وه د ډوډۍ نو حالا نور نه پوهېږم چې اوس د هغه څه داسې شوله ما او که یعنې سوځلې ډوډۍ دې خوړلې ده وا هغه مې خوړلې ده ورته که سترګه خانده مه دا بله سترګه ده ورته که سترګه قلم لرې ډاکټر صاحب قلم په کور کې اثبات شوی راوړم یا د کور یې مه راوړه ډاکټري کې چې واتساپ نمبر دې راکړه زه به د نسخه به په واتساپ کې در واستم دلې به ولیکم نمبر نه معلومېږي دغه نمبر دی صحیح دی بس صحیح دی ایسته که بالا زه چې ځم په نمبر نوټولو کې دته به اول د سترګو ښه دوا درکړمه د خیره سره دغه دوا ډاکټر صاحب دا خو ډېر څه کړي دا اوس د ډاکټرانو په ختم څوک نه پوهېږي په واتساپ کې راولیکه سم صحیح دی د سترګو دوا به درته درکړمه سر ډاکټر صاحب زما پر معده درد دی او ته د سترګو دوا ډاکټر صاحب په پوهېږي ودرېږه لالی بړی ودرېږه که ته د سترګو د خوا سم وای نو تا دا سوځلې ډوډۍ خوړله د سترګو دوا څه کوم د پلا به د سترګو دوا درکړم سترګې چې سمې شي بیا به د معدې دوا به پسې درکړم په واتساپ کې مې در واستوله بوځه سمه ده ډاکټر صاحب راځه سترګو دوا به در وکړم سمېږي سم ده مثال ته غالب ته ورکړي جامې خو ډېره ډوډۍ خوري بله رقم ډوډۍ خوري چې به خلک مسوله سوځلې ډوډۍ یې وخوړله مه کوئ لکه زلفی کشانه شانه زجی کړم خو دیوانه زلفی کشانه شانه لا 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 سړی بس کړ خپله پښتو دې سمه نه دی د زلفې کشانه شانه او زلفې کشانه دا څه وایه ګرانې پر ما خو ډېره ګرانه یې بس په دغه خبرو دې خطا ایستلی یم چې پر ما ګرانه چې وخت یو ښه ساړی راشي دا راشګاه راشي بره کرار ځان شاته کې پټ ووځه کار ته نو ته ما تاوان ته ولې درې نو تو خو راباندې ګرانه یې نو خو داسې ځای ته مې بیا مه درو نو
په ما چای خو خوږې دغسې که ګرانه ترخې؟ دی چای شه ترخې راواچو ګرانې بیریږه مه سړی برجې د خسر د کوره را روانه ده دروازې ته دې وکاچوه ته د پیغور ماسې یو بل کار نه لرې واخه سړی چای وڅښه بلا مو خبرې ډېرې مه کوه ښه یو بل نوی خبر دی د څه شي دا لوړ کلي ته انټرنیټ راغلی دی یو بلا مې په پسې پرېږده چې ټوله وخوري چش چې بوکم زه ته څه وایې ما چې بلاګرد عمر دا کوشش کوي چې یو سوادار وغواړم او ته په دا هم نه پوهېږم چې انټرنیټ څه شی دی انټرنیټ د فایدې شی دی که د تاوان شی دی تا نه زه کله تعلیم ته پرېښیم وړه واغږه جېګونه پاخه که مېلمانه مې را روان دي کالي را پرېوړه عینکې مې را ایسته که بوټونه مې را وتو که وایي رنګ یې که ښه سړی که زه مړه شوم نو باره ته څه چم که دا خبرې نو مه کوه املیونۍ بس املیونۍ دا دې نه کوي چې ته مړه سې بل واده خو به نه کوې نو په لیوني خو نو څه باور شته نو یو نه دې ما خدای مړه کوي نه دې تا خدای لیونی کوي سړی خو په کور کې سودا نسته نه اوړه سته نه لوبیا سته نه دال سته نه نخود سته نه اوړه سته چې وایي هغه ډوډۍ در پخه کړم کله ځې بازار ته سودا کله راوړې ته ودرېږه ښار خلاص شي چې بار دوکانونه بند سي زه د رنګو رنګو کیلي سره ووځم نو زه خو هغه مال سودا راوړم نو تا ته کم نه ده در معلومه یو زما بیا یېر وه چې دا کاروبار خو زما د خسر څه در پاته دی مه کوئ لاکه مه کوئ لاکه وروره خیر و خیرات وکړي دغسې مه چېرېږئ وروره لوی چمپلان مو نیولي دوره دوره کېږي وروره خیر و خیرات وکړي دغسې مه چېرېږئ وروره دا سټوپ خو وینئ دا ما شخصي نوشته کړی دی وروره دغسې مه چېرېږئ دې مطلب دا نه دی چې موټر ودروي دلته معنا یو خیرات وکړئ خیر و خیرات وکړئ وروره دغسې مه چېرېږئ وروره خیر و خیرات وکړئ وروره دغسې مه چېرېږئ وروره وروره خیر و خیرات وکړئ دغسې مه چېرېږئ وروره خیر و خیرات وکړئ الله مو جنتیان که دغسې وروره د غریبانو سره کومک کوئ وروره وروره ډېر مې زړه در باندې وسوځي دغه نوي افغانۍ لرمه وروره کې راکړئ نو پوره 100 افغانۍ راکړه نو نوي افغانۍ بیخي بد کار دی همدلاسۍ بل پکې کښېږده صدۍ بسې وم وروره دا نوي افغانۍ هم لږ نه دي ډېرې پیسې دي نورې مې نه درلودلې بیخي مې زړه در باندې وسوځي دغه نوي افغانۍ مې درکړې واخه وروره صدۍ نه کوم یا واخه د سره نه کوم 100 افغانۍ زه غواړم واخه ته څنګه سړی وروره خو نوي افغانۍ هم ډېرې پیسې دي خوش خیر کو دا خیرم بیزاره یا صدۍ نه کوم که سره دا خوب هغه نوي افغانۍ راکړه وروره مه کوئ لاکه